د نن ورځې د پیل څو ډیر مهم او تازه خبرونه په افغانستان سیمه او نړۍ کې څه روان دي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د واکمنۍ د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت اعلان کړی چې د بدخشان د واخان ولسوالۍ له بروغیل تر بزاهای سیمې پورې د جغلي لار د دویم پړاو د جوړولو چارې پیل شوې. یا د لار 1 کیلومتره اوږدوالی او 8 میټره سور لري چې د 143 میلیونه افغانۍ په لګښت به ورغول شي. دغه وزارت ډیروي چې یا د لار به له بشپړېدو وروسته د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګرۍ پر مهمه لاره بدله شي. د امریکا ولسمشر په دوحه کې ویلي چې جګړه ایزه الوتکه F-15 یوازې یو انجن لري او په وینا یې زه داسې الوتکې نه خوښوم چې یوازې یو انجن لري. هغه ویلي همدا لامل و چې موږ F-15 ډیزاین کړه چې 2 انجنونه لري. کېدای شي د الوتکې یو انجن خراب شي، خو که 2 انجنونه ولري نو کولی شي د دویم انجن په مرسته خپله الوتنه روانه وساتي. د ایران ولسمشر د کرمانشاه په یون کې د امریکا د ولسمشر وروستیو څرګندونو ته غبرګون وښود. مسعود پزشکیان ویلي چې ډونالد ټرمپ ایرانی مشران او رهبران غله بللي خو خپله دوی نړۍ لوټ کړه. ښاغلي پزشکیان ټینګار کړی چې د ایران د رهبر ژوند روښانه دی، خو د هغو کسانو ژوند هم معلوم چې یادونه کوي نړۍ د قانون له مخې اداره کوي. نوموړي ویلي موږ د خپل رهبر ژوند وینو، هر څه یې څرګند دي، خو هغوی چې نړۍ لوټوي د هغوی ژوند هم وګړو ته معلوم دی. هغه دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې ترینګلې دي او دواړه خواوې وخت ناوخت پر یو بل تورونه لګوي. د امریکا ولسمشر د قطر په الغدید هوایي ډګر کې میشتو امریکایي سرتیرو ته په وینا کې ویلي چې دوی د امریکا ځواک او د ویاړ سمبول دي. ډونالد ټرمپ ډیره کړې تاسو د نړۍ د تاریخ تر ټولو ستر جنگي ځواک یې. هغه ډاډ ورکړی چې د امریکا پوځ به ډیر ژر تر هر وخت پیاوړی، پراخ او پرمختللی شي. د سوریې د لنډمهاله واکمنۍ مشر ویلي له بندیزونو څخه د امریکا له لاس اخیستو وروسته به سوریه د کار او بیا رغونې پر سرچینه بدله شي. احمد شاه د پانګوالو هرکلی کړی او د نوې دورې پیل یې د سوریایي انقلاب په نوم یاد کړی دی. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ ډونالد ټرمپ محمد بن سلمان او اردوغان له شره سره لیدلی او ټرمپ اعلان کړی چې امریکا به ټول بندیزونه لرې کړي. د امریکا له لوري د بندیزونو لغوه کېدو سوریایي وګړي خوشحاله کړي او دا اقدام یې په ښارونو کې نمانځلی دی. پاکستان هند ته رسمي لیک لیږلی او د انډس اوبو تړون ځنډول یې ناقانونه بللی دی. لیک د سکرتر له لوري لیږل شوی او پکې د تړون پر هغو توکونو ټینګار شوی چې له هند څخه پر پاکستان د اوبو د راګرځولو حق اخیستل شوی دی. سید علي مرتضی په لیک کې لیکلي د دې تړون هیڅ توک داسې نه دی چې د دغه ډول اقدام اجازه ورکړي. پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې دغه تړون لا هم په خپل اصلي شکل کې پلی او د باور وړ ګڼل کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی وایي منظور احمد پښتون او د هغه کورنۍ د پاکستاني استخباراتو له سخت او پرله پسې څار لاندې ده. حنیف پښتون چې پاکستانی ریاست پرون د ښاغلي پښتون اورور چې غازی امان الله نومیږي نیولی دی. ښاغلي پښتون ډیره کړې چې پاکستانی ریاست د نوموړي غورځنګ د مشر شاه نیولې او غواړي یو څه وکړي چې دا چاره یو څه خطرناک ښکاري. نوموړي دغه راز لیکلي چې یوازې د یاد غورځنګ مشر نه بلکې د هغه د کورنۍ هر ناروغ چې روغتون ته هم ځي درول او ګواښل کیږي. هغه ډیره کړې چې له موږ څخه ډیری ملګري د منظور احمد پښتون د ګوښه‌نشینۍ پوښتنې کوي، خو په اصلیت کې د هغه ژوند له سختو خطرونو سره مخ دی. د اسلامي ګوند مشر د هند او پاکستان ترمنځ په وروستۍ نښته کې د ځینو افغانانو خوښۍ د خپګان وړ بللي او ویلي دي چې دا پایله به سرچپه راوخیږي. ګلبدین حکمتیار خبرداری ورکړی چې که جګړه دوام ومومي لمبې به تر افغانستان پورې هم ورسیږي. ښاغلي حکمتیار ویلي ځینې هغه کسان او رسنۍ چې د دې جګړې ملاتړ کوي پخوا هم د شوروي او امریکا یرغلونو ته خوشحاله وو. دا شخړه د امریکا د ولسمشر تر منځګړیتوب وروسته پای ته ورسېده.
پاکستاني چارواکو ویلي چې په دې جګړه کې 11 سرتیري وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د اسلامي امارت د واکمنۍ مشر د بهرنیو استخباراتو مشر د پرلپسې شکایتونو له امله له دندې لرې یوې باوري سرچینې له نومښودنې پرته حماسي رسنۍ ته ویلي چې په ډاکټر بشیر د سلفي اهل حدیث او نورو ګڼو عقیدو پیرانو د وژنو تورونه وو. د سرچینې د معلوماتو له مخې ښاغلی بشیر د دغو تورونو له امله د ننګرهار د استخباراتو له ریاست څخه کابل ته بدل شو او اوس د کابل ریاست څخه هم ګوښه شوی دی. پر نوموړي د کورونو ځمکو او سوداګرو د کورونو د اخیستو تورونه دي. د کندهار په میرویس ولایتي روغتون کې د کمکاریو او فساد په تړاو پرلپسې د زاویې رسنۍ لخوا د ویډیوګانو او ثبوتونو له خپرېدو وروسته تازه د یاد روغتون پر کارمنانو د زیرک یا غټو موبایلونو کارولو بندیز ولګول شو. دغلته یوې سرچینې له زاویې رسنۍ سره د دغه لیک د ګډولو ترڅنګ ویلي د میرویس ولایتي روغتون ادارې دغه لیک د غوایي پر 25مه غرمه مهال ټولو کارمنانو ته استولی، خو لاسیې پرې د پرون ورځې د غوایي 40مه نیټه وهلې تر څو خپل بندیز د دغو ثبوتونو له خپرولو سره نه بلکې عادي وښیي. زاویې رسنۍ له غرمې مخکې د دې روغتون د یوې ښځینه کارمنې شکایت خپور کړ چې له ښځینه ډاکټرانو، نرسانو، قابله‌ګانو او کارمنانو سره یې د یاد روغتون د مشر مولوي منیر احمد منور او د نرسنګ مدیر نثار احمد چې د منور اوښی دی له بد چلند او فساد څخه پرده پورته کړې ده. د نرسنګ مدیر له فارمیسي څخه فارغ دی، خو د نرسنګ مدیریت پر مخ وړي. له دوی دواړو څخه څه موده وړاندې یوې نرسې امر بالمعروف ته شکایت وکړ. ټول اسناد او شواهد هم لرل، خو دا چې په واکمنۍ کې زور لري نو امر بالمعروف نجلۍ ملامته او له دندې ګوښه کړه. دغه لیک چې نن تر غرمې وروسته اړوندو څانګو ته واستول شو پکې لیکل شوي تر دې وروسته کارمنان ادارو ته له ځانونو سره زیرک موبایلونه نشي وړلی. د قاري عزت الله په نوم د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د اسلامي امارت د ځانګړي قطعې یو غړي په ژبنیزه شخړه کې 2 کسان چې یو یې وژل شوی او بل ټپي دی. نوموړی تر پیښې وروسته تښتېدلی او اوس یې لټه روانه ده. زاویې رسنۍ د نوموړي د لټون دغه غږ پر واټس اپ د اسلامي امارت له یوې امنیتي ډلګۍ څخه ترلاسه کړی دی. په کوټه کې پر منګل لار پر هغه کاروان برید شوی چې د پاکستانی پوځ په ملاتړ او په ښه ډول د امنیت ټینګولو له وجې د هغوی د ستاینې په موخه راوتلي وو. دوی چې د پاکستان بیرغونه یې په لاسونو کې وو د پاکستان او هند په وروستۍ جګړه کې د یاد پوځ ستاین غونډې ته ورتلل. په پیښه کې یو کس وژل شوی او 10 نور ټپیان دي. له سپین بولدک څخه یوې سرچینې زاویې رسنۍ ته دغه د سپین رینجر انځور استولی او ویلي دي له دولتي پوځي ګاډو څخه ځاني کار اخیستل کیږي او سورلۍ پکې لیږدول کیږي. دغه د شین رینجر انځور د بادغیس د غورماچ ولسوالۍ له بازار څخه یوې سرچینې زاویې رسنۍ ته استولی دی. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.